د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام ستړي مشئ. ستاسو پام رااړوو د نن پنجشنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د افغان قزاق نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې د ښه نیت د دغه ډول نندارتونونو جوړولو د صادراتي توکو ترمنځ تناوب د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګرۍ کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته کړی دی. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې هېواد ته د ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو او سیاسي پلاوو د تګ راتګ او بهرنیو هېوادونو ته د افغانستان د لوړپوړو چارواکو سفرونو ته په اشارې سره ویلي. دغه چارو د دې څرګندونه کوي چې اسلامي امارت په پراخه کچه د هېوادونو له لوري پېژندل شوی، اړیکې یې غښتلې شوي او د نړۍ له هېوادونو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د افغان قزاق نندارتون په پرانیستې غونډه کې ویلي چې دغه نندارتون کولی شي د هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه کړي. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي سره لیدلي. د کانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور د مالیزیا د لومړي وزیر له استازي ډاکټر شازلینا او مل پلاوي سره په لیدنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغان قزاق نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې د نړۍ له هېوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل کې د افغان قزاق سوداګرۍ فورم تر عنوان لاندې غونډه کې ویل چې د افغانستان اسلامي امارت په هېواد کې د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرنیو پانګوالو ته هم د پانګونې زمینه برابره کړې او د هغوی د هر راز پانګونې ملاتړ کوي. پرون د تورخم له لارې نوي سپین بولدک له لارې 4 ته د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 93 کورنۍ او د هرات اسلام کلا له لارې 138 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 912 راستنو شویو ته وړیا سیم کارتونه ویشل شوي، 1 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې د کابل جلال آباد پر لویه لار د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ترافیکي پیښې له امله 15 تنه مړه او یو بل ټپي شوی دی. دا د پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورلا ډوله موټر له غره سره ټکر وکړ. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ اړوند د بابا صاحب د زیارت لاندې د رود پر سر د تابعین په نوم پله ته 13 متره ډانبر لاندې پل وروستیو سیلابونو کې ویجاړ شوی و او دغه لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه، خو تازه د مسؤلینو لخوا په موقتي ډول جوړ او د ټرافیکو پر مخ دغه لار بیا پرانیستل شوې. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا او د نن ورځې مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بیا کې چارې لویه لامل